د ولسمشر غني د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب طالبانو ته څه خبرداری ورکړې ده هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د ولسمشر غني د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب خبرداری ورکړی چې کابل تیر کال له طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو ته شرط نه درلود، مګر اوس په دې شرط خبرو ته کینی چې طالبان یوه میاشت ورباندې اعلان کړي. اغلی محب څو شېبې وړاندې د سولې په اړه د ولسمشر غني د 7 ماده پلان د تشریح په اړه وویل. په تیر یو کال کې ډیر څه پېښ شوي او طالبان پر خپلو قمندانانو نه یوازې کنټرول له لاسه ورکړی بلکې اختلافات هم شدید شوی دی. د محب په خبره له همدې کبله طالبان باید پر خپلو قمندانانو د کنټرول د ثابتولو لپاره یوه میاشت ورباندې اعلان کړي. له هغې وروسته به افغان حکومت ورسره مخامخ خبرو ته حاضر شي. اغلی محب زیاته کړه پاکستان سره مذاکرات هم د پلان برخه ده، خو دا هیواد باید ضمانت ورکړي چې نور به ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي او په افغانستان کې به له جګړې لاس اخلي. کني په وینا یې له دې تضمین پرته هیڅ سوله پایله نه لري. بله دا چې طالبان دلته خپلې جګړې ته د بهرنیانو د حضور له کبله مشروعیت ورکوي، خو طالبان په خپله هم د پاکستان لاسپوڅي دي او له پاکستان پرته جګړه مخته نشي بیولی. دوی به موږ ته ضمانت او وضاحت راکوي چې له دې وروسته پاکستان سره څه ډول رابطه ساتي. هغلی محب کابل ته د زلمي خلیلزاد د سفر موضوع هم په ډاګه کړه او زیاته یې کړی نوموړي د یو امریکایي او یو استرالیوي استاد د خوشي کولو په تړاو سلا مشورو ته راغلی او نور هیڅ مسایل نه دي ورسره مطرح شوي. نو دوستانو تاسو د محب دغه خبرو ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.